د دې غونډې په مراسمو کې ویناوالو د قرآن کریم رول ته په اشارې سره وویل چې قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی، نو موږ او تاسو باید د قرآن کریم څخه سمه ګټه پورته کړو. داعی است یا هر مسلمانی که باشد قرآن را تلاوت میکند عامل قرآن است. این جایزه بزرگ الله ذوالجلال مهیا کردگی است. البس والداه تاجا یوم القیامه. و انسان را پدر مادر و قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن تاج پوشانیده می شود. معزز د دین وای مراد هغه څوک دی چې د الله کتاب وای، کاغه په دارالحفاظ کې وای، کاغه په دارالعلوم کې وای، کاغه په مساجدو کې وای، تر څو چې د دوی اوازونه د خدای په کتاب باندې پورته کیږي تر هغه وخت پورې پر دې محلې باندې عذاب د الله نه راځي. ظاهرا دستاربندي د مونږ خوشاله یو، په حقیقت کې حافظانو، په حقیقت کې استادانو، په حقیقت کې طالب العلمانو، استادانو خپل امانت چې د دوی په غاړه و هغه امانت یې راواخیستو، د نن نه بعد یې ستاسې غاړې ته واچوه. همدارنګه د دې مدرسې مسؤل وویل چې دا دومه دوره ده چې د نعمانیه منصوریه له دارالعلوم او دارالحفاظ مدرسې څخه 15 تنه حافظان فارغ او سندونه ورکول کیږي. موږ دا دوهم ځل دی چې د نعمانیه منصوریه مدرسې نه د دستار فضیلت پګړۍ تړل کیږي. په اول ځل کې تقریبا د لاسو نه زیات حفاظ وو چې هغه اکثره د نور ولسوالۍ وو او تعداد پکې قندوز هم اول فراغت شوی دی. 1403 کې چې اوس هم فراغت وکړو او دا اکثره حافظان چې د موږ د ولسوالۍ د موږ د محل خلک دي، ځکه چې د مجاهدینو کله افغانستان فتح کړو د طلاب او د نورو ولایتو چې په خپلو منطقو کې هغوی هلته درس کوي، ځکه چې هلته څه د آرام او سکون دی. بلخوا بیا فارغ شوي حافظانو د نعمانیه منصوریه مدرسې استادانو له ستړیا او زحمتونو څخه ستاینه کوي او ویل چې د اسلامي پروګرامونو په پیاوړتیا کې به خپلې هلې ځلې کوي. مدرسې کې استادي کوو، هغه ماشومانو ته درس وایو، هغه کلیوالو ته خدمت کوم. حفظ مې خلاص کړی دی، غواړم چې استازي ونیسم، کلي ته خدمت وکړم. 5 کاله مې درس ویلی، قرآن کریم مې خلاص کړی، غواړم چې استازي وکړم، دین ته خدمت وکړم. د یادونې ده چې د نعمانیه منصوریه مدرسې څخه دا دویمه دوره ده چې 15 تنه حافظان فارغیږي.